بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وئ. مرګلو تیره دوشنبه البته موږ ډېرې پیچیده موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې هغې کې مثلا سم any no every چې سم او any موږ دا determiners یا د quantifiers په صفت په هغې باندې خبرې وکړې چې سم په افرمیټیو سنټنس کې کارول کیږي فقط، ولې په دوه مواردو کې چې آفر یا ریکویسټ وي په انټراګیټیو سنټنس کې هم کارول کیږي، او any چې دی همیشه په نیګیټیو او انټراګیټیو کې کارول کیږي، خو any مو په مثبته جمله کې وکارولو ولې په یو متفاوته معنا سره، یعنی په هغه صورت کې any هغه خپل اصلي معنا نه ولې یو بله متفاوته معنا ورکوي چې بیا په مثبته جمله کې کارول کیږي، د ایوری په معنا راځي. مثلا ته په مثبته جمله کې ووایې چې I can buy you anything، زه هر شی درته اخیستی شم، دا معنی I can buy you everything. نو په دغه شیانو باندې موږ خبرې وکړې، دې تر څنګ چې some any no every دې سره مو نور موارد یو ځای کړه چې هغه indefinite pronouns په صفت یعنی مجهول ضمیرونه، هغې کې somebody یا someone somewhere something په دې باندې مو خبرې وکړې مرګلو چې somebody someone دواړه په یو معنی یعنی یو څوک یا یو چا، خو somebody informal یعنی غیر رسمي مواردو کې کارول کیږي او someone په فارمل یا رسمي مواردو کې کارول کیږي، او نور هغه لکه څنګه چې سم په مثبته جمله کې کارول کیږي همداسې someone او somebody هم. نو دې تر څنګ someone یا somebody something somewhere په دې مو خبرې وکړې anyone anybody anything، همداسې everyone everybody everything او no one یا nobody nowhere nothing. په دې باندې ټولو مواردو باندې مو خبرې وکړې. درسونه واقعیت دغه درس نسبتا پیچیده و او سخت و، خو خوښ په دې یم چې مرګلي اکثره د دې په ځای چې د درس د سختۍ شکایت وکړي دوی خوشحاله و، مطلب دا چې درس یې ډېر ښه زده شوی و انشاءالله، مطلب دا چې دوی کومې ستونزې پکې نه دي لیدلي، یا خو د ستاسو دلچسپي په درس کې ډېره دی چې مثلا درس منظم زده کوئ. مقصد درس د هغې ورځې پیچیده و او سخت و او حجم یې زیات و، دا چې موږ په یو درسي لیکچر کې خلاصه کړو او تاسو زده کړو، دا ډېر د خوښۍ ځای دی او ډېره د خوښۍ خبره ده. مننه مرګلو. نن چې کومې موضوع ته داخلیږو او ما انتخاب کړی دی هغه object pronouns او د دې تر څنګ reflexive یا intensive pronouns دي، خو reflexive intensive pronouns عین یو شی دی خو په استعمال کې فرق لري، یعنی هغه ضمایر یو شی دي خو استعمال کې چې کله مختلفو ځایونو کې وکارول سي د هغې ته د ګرامر له نګاه نه مختلف نوم کارول کیږي. نو مرګلو نن انشاءالله درس شروع کوو. زه به بیا دغه وروستۍ خبرې چې وي دا به انشاءالله په اخر کې وکړو. بیا هم درته وایم مرګلو که درسونو تیر شوو درسونو کې کومه ستونزه وه تاسو کولی شئ چې کمنټونو کې هغه ستونزه مطرح کړئ، زه کمنټ هم رسیدګي کوم او دې تر څنګ کولی شئ مسنجر کې ستونزه مطرح کړئ. مرګلو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. زه به د کمره واړم تختې ته. درس به شروع کړو. د نن ورځې درس object pronouns او دې تر څنګ reflexive pronouns په دې باندې خبرې کوو. مرګلو نن چې کوم تاریخ دی هغه د دریمې میاشتې یا مارچ 14 تاریخ دی د 2019 کال یا 2019. نو نن 14 مارچ 2019. نن چې مرګلو ما یو موضوع انتخاب کړی دی هغه object pronouns دی. object مفعول ته وایي. object معنا مفعول او pronouns خو موږ مرګلو تر اوسه پورې وایو چې pro معنا په ځای، nouns معنا اسمونه، د اسم په ځای چې هر څه وخت کارول شي هغې ته pronoun یا ضمیر ویل کیږي. نو pronouns چې کله اس یې وخوړو دا معنی چې ضمیرونه. نو کله چې ما وایو چې object pronouns یعنی مفعولي ضمیرونه، یو مرګلو فعل دی، یو فاعل دی، یو مفعول دی. دا به زه درته یو مختصر ولیکم ځکه چې انګلیسي کې یو قاعده داسې دی subject verb object، یعنی د جملې تشکیل کې دغه درې موارد ډېر مهم رول لري مرګلو. هر کله چې موږ تاسو یو جمله جوړوو یعنی جملې په تشکیل کې اول سبجیکټ راځي، سبجیکټ،
د انګلیسي نو سبجیکټ مرګلو فاعل ته وایي چې دا باندې موږ خبرې کړي دي سبجیکټ څه معنا فاعل فاعل د عربي کلمه دی فاعل کارکوونکي ته وایي هر څوک چې یو فعالیت یو کار کوي چې ورته چې د doer of an action نو سبجیکټ یعنی کارکوونکی مثلا که زه ووایم زه تدریس کوم د تدریس څوک کوي زه پس زه فاعل دی دې ته سبجیکټ وایي انګلیسي کې یا زه انګلیسي زده کوم یا هغه انګلیسي زده کوي هغه فاعل دی ځکه چې یو کار کوي یو فعالیت کوي او بل چې دی وی د ورب په معنا راځي ورب مرګلو فعل ته وایي فعل چې دغه درې کلمو سره تاسو باید بلد شئ فعل چې ته وایي کار ته کار مثلا زه وایم چې زه د انګلیسي درس ورکوم د درس ورکول یا تدریسول دا یو فعل دی دا یا teach I teach to the students یا I am teaching to the students نو د teaching دا خپل یو ورب دی یا فعل دی یا زه ووایم چې که زه ووایم چې زه ډوډۍ خورم I eat نو I eat د eat چې دی مرګلو دا ورب دی eat خوړل دا یو فعل دی یعنی یو کار دی دغه ورب وایي انګلیسي کې ورب نو یا زه وایم چې زه مکتب ته ځم د تلل د خپله فعل دی زه چې یم دا فاعل دی او دې تر څنګ دغه او چې دی او دلالت په آبجکټ کوي چې شي آبجکټ دا معنی چې مفعول چې شي مفعول هم د عربي کلمه دی مفعول هغه څه ته وایي چې په هغې باندې کار وکړي شوی وي یو دغه فعل دا فعل چې په څه شي واقع شي هغې ته مفعول وایي مثلا که زه وایم چې زه مڼه خورم نو زه چې یم دا فاعل دی ځکه د خوراک کوم خوړل چې دی دغه ورب دی او چې دغه ورب یا دا فعل په څه شي واقع کیږي هغې ته مفعول په معنی مثلا زه اوس تاسو دې کې یو مثال وایم مخکې دې نه چې object pronouns ته داخل شمه زه دې کې تاسو اوس یو مثال وایم چې څنګه اوس خدای دې وکړي دې سره هغه شی زه وایم زه eat simple present tense خورم I eat apple مڼه I eat apple زه مڼه خورم نو دې کې زه د خوړل څوک کوي دا زه کوم نو دې ته سبجیکټ وایي دا سبجیکټ او ایټ خوړل دا ورب دی مرګلو ځکه فعل دی دغه د فاعل کار دغه دی خوړل دغه فعل او دغه اپل چې دی دغه آبجیکټ وایي یا مفعول دغه آبجیکټ وایي مفعول یعنی د خوراک په څه شي واقع کیږي په دغه اپل باندې دغه یعنی فعل چې د فاعل تر سره کوي هغه اپل دی نو انګلیسي کې یو قاعده دا ده چې د جملې د تشکیل دپاره اول سبجیکټ بیا ورب بیا آبجیکټ کارول کیږي نو مطلب دا چې موږ تاسې الحمدلله سبجیکټ ویلی دی چې I, we, you, they, he, she, it دی کې first person او first person singular او plural second person singular second person plural او third person singular third person plural دا ټول موږ ویلی دي ورب مون ویلی دی ورب فورمونه مون ویلی دي چې first form او second او third fourth او هغه اس هغه شیان مون ټول ویلي اوس راځو آبجیکټ ته چې په آبجیکټ پروناونس باندې پوه شو چې د آبجیکټ خو اوس پوه شو چې اسم کارول کیږي اپل خو آبجیکټ دی خو اسم په صفت کارول شوی ضمیر نه دی دا آبجیکټ دی خو آبجیکټ پروناون نه دی ځکه چې دا ناون دی خپله په دې خبره باید پوه شئ مثلا که زه دغه کې وکارومه زه دغه کې علي وکارومه علي داسې ولیکم علي ایټس علي خوري اپل دغه سبجیکټ دی خو سبجیکټ پروناون نه دی دا یعنی فاعل دی خو فاعلي ضمیر نه دی ځکه ضمیر هغه څه ته وایي چې د اسم په ځای استعمال شي نو دا خپله اسم د اسم په ځای نه دی استعمال شوی دا سبجیکټ دی خو که چېرته زه دلته وکارومه چې هی نو هی مې دا هی د اسم په ځای اوس دغه ضمیر دی سبجیکټ پروناون دی او دا ورب نو اپل چې دی اپل دغه اسم دا آبجیکټ دی خو آبجیکټ پروناون نه دی ځکه ضمیر نه دی دا خپله اسم دی که دلته زه ضمیر وکارومه he eats it دلته مثلا داسې it راشي
پوه شئ نو دا چې دی بیا پروناون دی. نو اوس راشو مرګرو چې لاړ شو object pronouns ته. دا مقدمتي خبرې وې چې ما درته وکړې. object pronouns لکه I, we, you, they, he, she, it همداسې me I په مقابل کې me کارول کېږي. me us you them him her it دغه اووه دانې چې دي مرګلو دا object pronoun دي چې د I په مقابل کې me دی I. we په مقابل کې د you خپله you دی. they په مقابل کې چې دی them. he په مقابل کې چې د مذکر دپاره third person singular لکه مذکر دپاره دا دی. she په مقابل کې her دی او it په مقابل کې it. نو دا subject pronoun دی او دا object موږ موضوع داغه دی. me as you them him her it. me as you them him her it دغه مرګلو object pronoun وایي. د object pronoun اکثره د جملې په اخر کې راځي او subject pronoun د جملې په ابتدا یا سر کې راځي. اوس زه یو جمله تاسو ته ولیکم چې جمله ولیکم تاسو به ښه پوه شئ. me as you them him her it مثلا زه وایم چې هغې ما ته I called ما زنګ ووهلو. I called ما زنګ ووهلو ماضي simple past tense دی مرګلو. my father ما خپل پلار ته یا زنګ ووهلو. دا my father دا object دی دا subject دی دا verb دی دا object دی. SVO مخکې مې طریقه درته وښوده. subject verb object. ما زنګ ووهلو چاته ما پلار ته. my father چې دی دا object دی ته. اوس یې دې object په ځای چې دا که زه ضمیر وکارومه نو زه به څنګه ووایم I called ما زنګ ووهلو دا د object په ځای دا خو اسم دی my father. څنګه ضمیر وکارومه him I called him نو دغه دی مرګرو دا subject verb object دغه دی ځکه چې اوس دغه object pronoun ما وکارولو him. وګوره my father په ځای ما him وکړه. I called him yesterday ما هغه ته پرون زنګ ووهلو. I called him yesterday ما پرون هغه ته زنګ ووهلو. نو him د my father د مذکر یعنی he په ځای him په آخر کې د مفعول په ځای کارول کېږي مفعول دپاره. نو him object pronoun دی. him object pronoun. ښه I teach که زه اوس بله جمله مرګلو ډېر اخر کې object کارول کېږي. I زه teach درس ورکوم چاته to the students شاګردانو ته. to the students شاګردانو ته. دا خو subject شو دا verb شو او دا ټوله تقریبا کمپلیمنت کې راځي چې دغه کمپلیمنت کې دا object دی students شاګردانو ته. نو دا که زه ووایم چې I teach د object pronoun object pronoun وکاروم students زه شاګردانو ته درس ورکوم. که زه وایم چې زه دوی ته درس ورکوم I teach them. وګورئ مرګرو ډېر اسانه دی. I teach them زه دوی ته درس ورکوم. نو د I teach them د اخر کې چې them راغلی یعنی دوی ته د object pronouns دی ځکه د students په ځای وکارول شو. students هلته object کې استعمال شوی دی. دا په کوم کیس کې چې دی هغه object دی. ښه accusative کیس کې دی. ښه subject مرګلو خدای دې وکړي چې په دې تاسې پوه شوي وی. یا مثلا دغه ځای کې زه وایم چې my father زما پلار my father زما پلار called زنګ کړی و چاته me. my father called me ما پلار ما ته زنګ وهلو. مرګلو دلته تاسې داسې نشئ ویلی چې my father called I
آی نشئ کارولی ځکه چې آی سبجیکټ دی او سبجیکټ په ابتدا د جملې کې نه استعمالیږي نه په اخر د جملې کې. دې ته خدای دې وکړي چې په دې موضوع پوه شوي وئ. ډېر اسان و. می از یو دیم هیم هرټس دا سبجیکټ object pronouns و. I we you they he she it دا subject pronouns دی. my our you are there his her its دا possessive adjective دی چې دا تقریبا 21 دانې. I we you they he she it me as you them him her it my our you are there his her its دا 21 دانې مرګلو موږ تاسو زده کړه او و نوره پاتې دي چې هغه possessive pronouns دی هغه به بل وخت وایي. اوس راځم اصل موضوع ته چې هغه reflexive pronouns یا intensive pronouns دی. ښه مرګلو اوس به زه نور بل قسم ضمایر شروع کوم چې هغې ته وایي چې reflexive pronouns. ښه reflexive pronouns یا دې ته intensive pronouns وایي. intensive یا emphasizing pronouns. ښه اوس زه درته ووایم چې مرګلو فرق یې څه دی. reflex انعکاس ته وایي. انعکاس چې ته وایي انعکاس دې ته وایي واپس راګرځېدلو ته. مثلا غره کې چې یو څوک غږ وکړي هغه یې د اواز انعکاس کوي چې موږ تاسو به ماشومانو ویلې به مو چې دا پیریان دي. نو کله چې یو غږ وکړي واپس راوګرځي دې ته انعکاس وایي. reflexive pronouns یعنی انعکاسي ضمیرونه. reflexive pronouns انعکاسي ضمیرونه. ځکه ولې ورته زه به دا ړنګ کړم دا به اخر کې درته ووایم. دې ته ولې reflexive pronouns وایي؟ ځکه چې دا انعکاس کوي. د ضمیر چې دی دا ضمیر انعکاس کوي چاته واپس سبجیکټ ته انعکاس کوي. ملګرو چې کله self یا selves ځکه مرګلو ما درته د جمع طریقه ښودلې وه. جمع طریقې کې ما درته ویلي و چې ټول اسمونه د جمع دپاره اس خوري. بیا مې درته ویلي و چې کوم اسمونه په وای ختم شوي وای نه مخکې کانسوننټ وای په آی بدلېږي ای اس خوري. بیا مې ته ویلي چې کوم اسمونه په اس اس اچ سی اچ او اکس زیډ ختم شوي ای اس خوري. خو بیا مې درته یو ځای کې ویلي و چې کوم اسمونه په اف یا اف ای ختم شوي وي اف یا اف ای په وی بدلېږي. ای اس ور اضافه کېږي. نو سلف مفرد دپاره مفرد یا سینګولر او سیلز د جمع دپاره کارول کېږي. اوس مرګلو زه اوس دا که درته myself دا معنا چې زه په خپله. دا سلف معنا په خپله. سیلز هم په خپله. myself you as ourselves مونږ په خپله. زه په خپله I سره myself we سره ourselves مونږ په خپله. مرګلو د معنا تاسې ورته ولیکئ. yourself ته په خپله یا دا د مفرد دپاره او yourselves تاسې په خپله. نو yourself هم مفرد دی او هم جمع دی. هم مفرد دی ځکه چې یو ته یا تاسې yourself ته په خپله yourselves چې جمع کو تاسې په خپله. نو دا دواړه زه به د تخته بره طرفه هغه کومه مرګلو که لیدل کېږي نه که لیدل کېږي دا دی دلته یې لیکمه yourself یا yourself myself ourself yourself himself هغه نر هغه په خپله she herself itself هغه myself ourself yourself himself herself itself themselves خدای زه به themselves دلته ولیکم خدای دې وکړي چې ولیدای شي themselves. ښه نو آی مرګلو مفرد دی هغې سره myself کارول کېږي. self آی یعنې زه په خپله myself زه په خپله. we مونږ ourselves د وی جمع دی ځکه مو selves وکارولو. we ourselves مونږ په خپله
یو چې دی مرګلو دا هم د جمع دپاره کارول کېږي هم د مفرد دپاره هم ته که ته شي یو یور سلف ته په خپله که جمع وي یو یور سلفز تاسې په خپله هی همسلف هغه نر هغه همسلف هغه په خپله شي هرسلف هغه په خپله یعنی ښځه itself هغه شی په خپله themselves ځکه د جمع دی selves themselves دوی په خپله نو وګورئ ملګرو دا مفرد دی self دا جمع دی selves د یو چې دی هم سینګولر ته او یا تاسې د جمع دپاره هم self ورته کارول کېږي که جمع وي تاسو selves وکاروئ he she it دا ټول مفرد دی نو self دی چې دی جمع دی selves اوس د جملې کې درته کومه جملې کې چې استعمال کوم اوس خو تاسو د درس ډېر پیچیده شو ډېر خستهکون شو خو انشاءالله خستهکون نه دی مرګلو اوس به وګورئ ډېر دلچسپه درس دی مثلا اوس زه چې جملو کې استعمال کوم انشاءالله دا ستونزه به مو حل شي چې myself ourselves yourself یا yourselves himself herself itself themselves د دې مفهوم چې شو دوی په خپله دا مرګلو اوس ګوره دې ته انعکاسي ځکه وایي چې انعکاس کوي واپس سبجکټ ته زه وایم I ما یا زه I سا ما ولیدو I سا ما ولیدو myself I saw myself in the mirror in the mirror آینې ته وایي مرګلو mirror چیش ته وایي آینه یا هنداره I saw myself ما ولیدو خپل ځان myself سمنه خپل ځان وګورئ مرګلو دا reflexive pronoun دی یعنی انعکاسي ضمیر دی ولی انعکاسي ضمیر دی ځکه دغه واپس انعکاس کوي د سبجکټ reflexive pronoun ته ځکه reflexive pronoun وایي چې دا reflexive pronoun reflex یعنی انعکاس کوي back to the subject واپس سبجکټ ته انعکاس کوي یعنی مطلب دا چې دغه یو خبره دی I saw ما ولیدو I saw myself in the mirror ما خپل ځان په شیشه کې ولیدو ما په هنداره کې خپل ځان ولیدو نو وګوره myself ته مرګلو هغه وایي reflexive pronouns ځکه ورته وایي چې واپس سبجکټ ته انعکاس کوي I subject دی I myself نو تاسو به د I په مقابل کې څه استعمالیږي myself که he وي he بیا به himself که she وي herself نو I saw myself ما خپل ځان ولیدو in the mirror په آینه کې که زه دا شي کوم مرګلو ګوره دا زه ووایم یا هی کومه هی هغه سا ولیدو myself نه himself هغه خپل ځان ولیدو نو دا به بیا څه شي himself he saw himself in the mirror هغه خپل ځان هغه خپل ځان په شیشه کې ولیدو که زه دا شي کومه نو دا به څه شي herself she saw herself in the mirror هغې خپل ځان په شیشه کې ولیدو مرګلو دا myself herself دا ګوره دا د ورب نه شاته چې استفاده شي د ورب نه دغه reflexive pronoun وایي reflexive ځکه ورته وایي چې دا انعکاس کوي واپس د سبجکټ ته دا راته ځکه reflexive وایي چې واپس reflex یعنی انعکاس کوي واپس چې ته سبجکټ ته دا که چېرته I وي دا myself که she وي دا herself که he وي himself که they وي themselves زه به داسې کومه دوی سا دوی ولیدو دوی خپل ځانونه ولیدل نو څنګه به وایي themselves بیا به دا جمع کو کنه they saw themselves in the mirror دوی ولیدل خپل ځانونه نو دا به څه شي جمع شي ځکه ځان خو مفرد و دوی خپل ځانونه په آینه کې ولیدل دوی خپل ځانونه
په آینا کې ولیدل. ګوره ملګري زه یو بل مثال وایم. he هغه killed هغه ووژلو. چی شی؟ he killed د he دپاره کوم هغه کارول کیږي؟ reflexive pronoun himself. he killed himself هغه خپل ځان ووژه. مرګلو reflexive pronouns ډیر مهم دي. he killed himself بغیر د تاسو reflexive pronoun نه دغسې جمله نشئ جوړوی چې هغې خپل ځان ووژه. he killed himself دغته مرګلو ځکه reflexive pronoun وایي چې دا واپس انعکاس کوي چی شي ته؟ subject ته. وګوره دا یو بل سره بالکل یو تفاهم لري. he killed himself هغه خپل ځان ووژه. هغه معنا راځي he killed himself. که دا د شي کمه شي یعنی هغې killed دا به بیا زهر کمه she killed herself. she killed herself هغې خپل ځان ووژه. مرګلو دا reflexive pronouns ډیر مهم دي ځکه ورته reflexive pronouns وایي چې دا انعکاس کوي واپس subject ته. reflexive pronouns reflects back to the subject. واپس subject ته هغه کوي reflex انعکاس کوي. بله جمله مرګلو بله جمله زه وایم چې we killed وایم ولې بله جمله she cut herself هغې خپل ځان زخمی که یا she injured که وایم داسې کې بیا ښه راځي. she injured هغې زخمی کړ herself she injured herself هغې خپل ځان زخمی کړ. که زه دا وایم چې he injured دا به بیا څه کمه himself هغه خپل ځان زخمی کړ. injured معنا زخمی کول injured زخمی کلو past tense دی. he injured هغې زخمی که himself خپل ځان. نو مرګلو دا ډیر مهم دی دغه reflexive pronouns ځکه مرګلو reflexive pronouns چې جملې کې استعمال نه کړي معنا نه لري. هېڅ معنا نه لري چې جملې کې استعمال نه کړي. اوس زه درته وایم که زه وایم چې لکه he killed هغې ووژلو himself خپل ځان. he killed himself هغه خپل ځان ووژلو. که زه دا لرې کړم دا پاک کړم he killed هغې ووژلو چی شی نو واپس دلته یو سوال پیدا کېږي چې what he killed what he killed a mouse he killed a fly he killed what نو ته به وایې چې دلته بیا پوښتنه پیدا کېږي نو ته که ووایې چې he killed himself خپل ځان. نو مطلب دا چې دا واپس دغته reflex انعکاس کوي ځکه ورته reflexive pronouns وایي. ښه دا خو مرګلو reflexive pronouns و چې ما درته وویلې چې myself ourselves yourself یا yourselves themselves himself herself itself. اوس مرګلو که فکر مو وي یو خبرې ته چې ما درته همدغه شی د ورب نه شاته د څه شي نه شاته استعمال کوو همیشه د ورب نه شاته. پس کله چې د ورب نه شاته شي دا اکثره دا چې وي دا reflexive pronoun وي. reflexive pronouns دا reflexive pronouns. اوس که فکر مو وي مرګلو ما یو بل هم خبره هم وکړه دغه ځای کې intensive pronouns په intensive یا emphasizing pronoun intensive pronouns. intensive pronouns intense تاکید ته وایي مرګلو. تاکید چې یعنی
په پښتو کې ټینګار ورته وایي ټینګار یعنی یو شي باندې تاکید کوي ټینګار کوي دغه انټنسیو که فکر دی مرګلو ما درته چې کله this that these those دغو کې درس درکولو نو ما درته یو خبره وکړه چې this that these those دا د ګرامر له نګاه نه هم demonstrative pronouns دي هم demonstrative adjectives دي خو بیا مې درته وایي چې په دې حالت کې کله چې شاته noun استعمال شي demonstrative adjectives که شاته verb استعمال شي دا demonstrative pronouns دي this that these که زه وایم چې this book is interesting یا وایم چې this is a book دا this یو ځای کې demonstrative pronoun په بل ځای کې demonstrative adjective شو یعنی فرق نه کوي همداسې دا غم دی myself ourselves yourself یا yourselves themselves himself دا ټوله هم reflexive pronouns دي لکه مخکې مې درته وویلې هم intensive pronouns ورته وایي دا هم intensive pronouns دي خو جملې کې فرق کوي ښه دا کله intensive pronouns دي ما درته وویل چې د verb نه شاته استعمال شي دا څه شی دي دا reflexive pronouns دي خو که د subject نه شاته استعمال شي دا intensive pronouns دي ځکه دا د تاکید دپاره کارول کیږي که subject نه شاته استعمال شي دغسې I سره چې شی راځي myself I myself دغه ځای کې مرګلو چې د subject نه شاته استعمال شو دا intensive pronoun دی دا reflexive pronoun نه دی I myself wrote یا I myself wrote a homework که زه داسې ولیکم I myself wrote a homework ما په خپله کورنۍ وظیفه یا کورنۍ دنده ولیکله I myself ما په خپله wrote ولیکله a homework کورنۍ وظیفه یا I myself wrote homework ادام تی لري کم I myself wrote homework ما په خپله کورنۍ وظیفه ولیکله مطلب دا چې دغه چې دی myself په دغه صورت کې intensive pronoun دی یعنی تاکیدی ضمیر دی چې دی تاکیدی یا د ټینګار دپاره کارول شوی دی دا د ټینګار دپاره ځکه چې د ورب نه شاته نه دی راغلی د سبجکټ نه شاته راغلی دی که دلته راغلی وی ما به ویلي وی چې دا ریفلکس دی خو اوس ریفلکس نه کوي دې ته ریفلکس نه کوي دا چې دی دا د ټینګار دپاره ما درته وی چې څنګه به تاسې پوهیږئ یو تخنیک زده کړه یو تخنیک څنګه به پوهیږئ چې myself reflexive pronoun دی که intensive pronoun دی که جملې نه لرې کې جملې کې فرق را نشي نو پوه شه چې دا intensive pronoun دی که د جملې نه دې لرې کړو جملې کې مفهوم ورنه کړو نو پوه شه چې هغې کې reflexive pronoun دی دا زه پکومه I wrote homework ما کورنۍ دنده ولیکله I wrote homework ما کورنۍ دنده ولیکله جملې کې څه فرق راغلو هېڅ فرق رانه جمله سنس کوي یعنی یو معنا ورکوي بالکل I wrote homework بالکل جمله صحیح ده ما کورنۍ دنده ولیکله خلاص ښه چې معنا یې ورکړه چې پاک دې کړو معنا یې ورکړه نو پوه شه چې دا intensive pronoun د څه شي دپاره تاکید دپاره کارول شوی چې یعنی مطلب دا ما سره کورنۍ دنده کې بل چا همکاري نه دی کړې I myself wrote homework ما په خپله دا کورنۍ وظیفه څه کړه ولیکله I myself ما په خپله نو دا د څه شي دپاره کارول کیږي دا د intensive pronouns په صفت کارول کیږي د تاکید یا سټریس یا ټینګار او فشار دپاره ښه زه تاته وایم چې yourself یو سره څه راځي yourself you yourself cut your finger cut your finger you yourself تا په خپله yourself تا په خپله cut your finger خپله ګوته دې پرې کړه نو اوس مرګلو د yourself چې دی دا intensive pronoun دی یعنی تاکید دپاره کارول شوی دی reflexive pronoun نه دی ځکه چې ما درته ویلو چې reflexive pronoun چې د جملې نه لرې کې جمله کې سنس نه کوي هېڅ مفهوم نه ورکوي یو دویم یې درته ویلو چې reflexive pronoun د verb نه شاته راځي دلته د verb نه yourself وګوره د subject نه شاته راغلی کله چې د سبجکټ نه شاته یو myself ourself yourself دغه themselves دا راشي نو هغه intensive pronoun وي اوس یې زه جملې نه لرې کومه چې دا جمله مفهوم ورکوي لرې کوي you cut your finger
تا خپله ګوته پرې کړه. دا بالکل جمله صحیح ده، بالکل سنس هم کوي مفهوم. you cut your finger. تا خپله ګوته پرې کړه. دا د تاکید دپاره you yourself cut your finger. تا په خپله د ګوته پرې کړه. یعنی مطلب دا چې ما نه پرې کړی. هغه وایي چې تا ما ګوته پرې کړه، ته چې no you yourself cut your finger. تا په خپله ګوته پرې کړه. نو مقصد دا چې تاکید دپاره کارول کیږي. څه شي دپاره؟ تاکید دپاره. ښه ملګرو، د تاکید دپاره چې کارول کیږي بله طریقه هم درته وښیم چې دا بل چېرته استعمالوی شي. ښه دا تاسې چې تاکید دپاره کله کارول کیږي دغه انټنسیو پروناون تاسې بای فریز ته هم وړای شئ. څه شي ته؟ بای فریز. یعنی دا معنا چې بای استعمال کوي او اخر کې تاسې دا استعمال کوي. یو فقره چې اخر د جملې کې استعمالیږي، اخر د جملې کې. زه داسې وایم مثلا صحیح ده I myself wrote a homework. ځکه د myself لرې کمه. I wrote ما ولیکله homework کورنۍ دنده. I wrote ما ولیکله homework کورنۍ دنده. دغه myself زه وړمه اخر ته. by به واچوئ، by به واچوئ، بیا دا واچوه by myself. ما په خپله I wrote homework by myself. ما په خپله. نو تاسې کولی شئ چې انټنسیو پروناون دوه طریقو سره استفاده کوئ. هم یې د سبجیکټ پسې واچوئ او هم یې بای فریز ته ویسئ. دا معنا چې بای واچوئ اخر د جمله کې، بای واچوه او بیا myself. I wrote homework by myself. یعنی ما په خپله کورنۍ وظیفه ولیکله. لکه بله جمله زه ته وغه کمه. You cut your finger. You cut your finger. تا خپله ګوته پرې کړه by yourself. تا په خپله by yourself. وګوره دا ما چې شی انټنسیو پروناونز ویوړه اخر ته by فریز ته ویوړه. خو فکر مو وي ملګرو دغه تاسې په انټنسیو پروناونز کې دا کار کوی شئ، په ریفلیکسیو پروناون کې دا قطعا نشئ کوی. ځکه ریفلیکسیو پروناون کې رول دی د خاص په انټنسیو پروناون کې ما درته چې دوه قاعدې دي. که جملې نه لرې کې جملې کې کوم تحول او تغییر نه راځي، ولې د ټینګار او تاکید دپاره کارول کیږي. نو تاسې کوی شئ هم یې سبجیکټ نه شاته واچوئ، هم یې بای فریز ته ویسئ اخر د هغې کې. دا هم یعنی myself د ګرامر له نګاه نه یا ourselves یا yourself یا yourselves، themselves، himself، herself، itself. دا د ګرامر له نګاه نه هم انټنسیو پروناون دي، هم reflexive pronouns دي. نو مرګلو زه به د کمره راواړم یو څو خبرو ته. د خبرې به زه دلته وکړم. مرګلو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وئ. ما درته وویل لکه څنګه چې مخکې ما خبرې کړې وي، نو reflexive pronouns او intensive pronouns یعنې myself، ourselves، themselves، yourself یا yourselves، himself، herself، itself. دا ټوله د ګرامر له نګاه نه هم ریفلیکسیو پروناون دي، هم انټنسیو پروناون دي. خو څه به تاسې پوهېږئ چې دا ریفلیکسیو پروناون دی او که دا انټنسیو پروناون دی. که چېرته د ورب نه شاته راغلی و دا ریفلیکسیو پروناون دی. که چېرته د سبجیکټ نه شاته کارول شوی و I myself، you yourself، he himself، she herself، they themselves، it itself. که داسې کارول شوی دا انټنسیو پروناون دی. خو که ورب نه شاته و ورب نه بیا هغه ریفلیکسیو پروناونز دي. یا بله طریقه جملې نه یې لرې که. جملې نه چې کله وباسې که جملې مفهوم د لاسه ورکړو مفهوم، نو پوه شه چې دا ریفلیکسیو پروناونز و. که جملې مفهوم د لاسه ور نه کړو نو پوه شه چې دا انټنسیو پروناون دی، یعنې تاکید دپاره کارول شوی دی. یعنې جملې کې که لرې کې یا ور واچوي کوم تغییر نه راځي، ولې که ور واچوي د تاکید دپاره کارول کیږي، او که ور نه اچوي جملې په مفهوم کې کومه تغییرات او تحولات نه راځي. نو دا د ریفلیکسیو پروناونز او انټنسیو پروناونز درس و. او آبجیکټ پروناونز می از یو دیم هم هریټ مو چې ویلې مرګلو هغه هم ډېر مهم و. نو بیا که څه ستونزه وه کوی شئ چې ستونزې مو په مسنجر کې کمنټ کې مطرح کړئ، او انشاءالله زه ستاسو ستونزو ته رسیدګي کوم د کمنټ له طریقه. او که بیا څه و مسنجر مو په اختیار کې دی، نور مو وخت نه نیسم. په لوی او متعال خدای مو سپارمه. ښه وختونه.